عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، وفي رواية حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب عز وجل: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. رواه الترمذي. لا ابي هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: د دریو کسانو دعا نه ردیږي. لومړی د عادل پادشاه دعا، دویم د روژتي دعا د روژې ماتولو تر وخت پورې، او دریم هم د مظلوم دعا چې الله تعالی یې له وریځو پورته کوي او د آسمان دروازې ورته پرانستل کیږي، او الله جل جلاله وفرمایي: زما د پر خپل عزت قسم وي چې حتما به ستا مرسته کوم که څه هم څه وخت وروسته وي.